استاد صرف د کتونکو د معلوماتو لپاره کوم کې چا چې څوک چې نه ورسره بل هغه زیاتره خلک لوستی هم دغه 12 ګرام مازه باندې خبرې وکړي دا د هغه وختونو د تنظیمي جنګونو او مهاجرت نه وروسته د وختونو خاطرات دي زیاتره پکې د استاد په قلم باندې د پیښور د دورې او بیا دلته د راتګ او بیا دغه د کتاب ته دغه د نوم غوره کولو واقع هم په همدغه سفرونو کې سوي دلته بندیخانه او د بندیخانه تیر کړی د ډیر زیات آثار هلته بایللي دي یعنی هغه کیسه دومره دردونکې لیکلې ده د خاطرو ټولګه ده د هغه وختونو هغه دردونکې خاطرې چې د ورورینو حالاتو کې د څه لیدلي دي څه تیر شوي هغه راټول کړي دي د هر چا له خولې غږېدلی له هر چا سره چې لیدلي دي څه چې حس کړي دي هغه ټول د راټول کړي په دې کتاب کې په ډېر یو ادبي او هنري ژبه باندې راټول کړي دي چې واقعا یو ډېر د ستاینې وړ کتاب ورته ویلی شو داسې یوه یا زیاتونه وه چې تر اوسه پورې د تلګزمال نظره نه ده تېره شوې په پښتو ادبیاتو کې چې ما لوستي وي نو دا کتاب د ډېرو د پاکستانیانو خبره دردونکو هم د ترسکونو خاطرو د یادښتونو ټولګه ده چې ده راټوله کړې ده ډېر خوندور ده په بیا بیا لوستو سړی نه ستړی کېږي بالکل ډېر عنوانونه هم ډېر زیات ترسکون دی دا په خبره باندې د دې لپاره مې نور مواد هم پیدا کړي دي په زړه پورې د هغه وخت چې د دې چاپ په وخت کې زما لاسرسی ورته نه و نو په نوي چاپ کې چې اوس سپین سهار لګیا دی پې ان شاء الله دا لوست کتونکو ته یو زیری هم د لوستونکو ته چې دا کتاب په نوې بڼه بیا چاپېږي مثلا دې کې د پېښور د هغه معاهدې متن دی هغه کې نه و دې کې هغه متن ما پیدا کړو د ډاکټر نجیب د خبرې چې اوس رښتیا شوې ده ځینې دغسې برخې دي چې هغه د جرګو مرکو د سولې کوم کامیاب او ناکامې هڅې شوي دي هغه هم پکې دي ډېرې جالبې دي نو انشاءالله دا چاپ شي بالکل د کتابونو په اړه هم خبرې وکړلې د سفرنامو په اړه استاد خو د 50 نه زیات کتابونه لري چې چاپ شوي دي ملي هنداره استاد چاپوله چې ډېر زیات مینوالې لرل ډېرې زیاتې خوندورې لیکنې پکې خپرېدلې یعنی ما په خپله له ملي هندارې نه زده کړه کړې ده یو ټکی مې ترې نه زده کړی چې زه اوس یو څه لیکلی شم لږ لیکلی شم چې په هغه بیخي ذره زه پکې ښکارم په دې لیکوالانو په دې زموږ مشرانو کې ما له ملي هندارې نه دا شیان زده کړي دي ملي هنداره ولې اوس نه چاپ کېږي استاده ملي هنداره خو وخت چې زه لندن کې فول ټایم لندن کې وم نو هغه مې چاپوله اوس خو زه د کال ډېره برخه دلته وم کابل کې وم نو بیا کال کې بعد زه یو لاړ شم چې زما هغه صحي معاینات دلته کېږي او ډاکټر بیا چې هغه معایناتو نه پرته ماته دوا نه راکوي نو څو میاشتې 3 4 5 میاشتې کله هلته پاتې شم نو هغه تسلسل قطع شو بل د چاپي رسنۍ داسې بېخونده هم شوې یا کمرنګه شوې او خلک ورته اوس د مطالعې هغه هم نه لري تلوسه هم نه لري داسې په لنډو په منډه یو شی هغه کوي استاد موږ اوس هم لکه ملي هندارې غوندې کومه هغه نه لرو او دا خو که پیدا هم شي لوستونکي یې نشته توضیح سیستم یې نشته توند توضیح سیستم نشته دلته دغه برقي هغه باندې اوس زیاته ترکیز او تکیه کېږي نو دغسې مسله بل ما کې هم هغسې حوصله نشته د ژورنالیزم زه فکر کوم د ژورنالیزم هم خپل وخت لري دا د ځوانۍ د وخت هغه د پیشه ده کار دی او نو هغه وخت کې سړي کې یو څه قوت وي دا خیر دا خو موږ در سره نه منو دا خبره ستا دا خو تاسې خپل زړه غور دی زمونږ هم دا خبره خو دا فضا داسې شوې ده چې چاپي رسنۍ پکې دغه شوي دي دا څه شاته شوي دي اوس نو فیسبوک دی فلاني ټویټ وکړه فلانی سایټ کې راغی او پیج کې راغی اوس دا قصې یو خو اوس موږ لا پکې یوټیوب ته لاړلو او دغسې مسایل راغلل او بل دغه خلک اوس سنجیده شیان نه خوښوي سنجیده شیان نه خوښوي کنځلې یا مثلا ډېرې سپورې ستورې یا دغسې مخالفانه او هغه خلک خوښوي سختې نیوکې خوښوي استاده دغه د کالمونو په اړه باندې کې خبره وکړو ستاسې کالمونه په ملي هنداره کې هم چې خپرېدل یا نورو چاپي رسنیو کې یا مثلا په ویب سایټونو کې اوس خو کله استاد فیسبوک ته هم راغلی دی تاسې فیسبوک کې که شهرت ننګیال SHUHRAT سپیس NANGYAL تاسې استاد پیدا کړئ ډېر زیات خوند به د استاد لیکنو کالمونو دیونه واخلئ نو استاد تاسې مخکې د کالمونو مو چې لیکل ستاسې د کالمونو هغه ویلن به زیاتره وخت قانع صاحب او اسد لالا او دا د دوی دواړه نه خو زما نه رغېږي او د
دوی دواړو هغه زموږ په وطن کې چې څوک یې چاته لاس لاندې داسې زیر دست چې هغو ته وایي چې دی په تېره کړې ده دوی په ما تېره کړې ده او زه خو د دانش خو بیخي زه مستعمره یم نو ما نه ورسره غږېږي ما ته ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې ته څنګه دوی سره اشنایي کولی شي یا یې کوې زه ورته وایم دا د ما مجبوریت دی داسې به نه وایم چې د شرع یې ځان ساتم خو کېدای شي د عنصر هم پکې نو استاده اوس ستاسې د کالمونو هیرو یا ویلن سایډ ویلن همدوی دواړه دي که بدل کړي نه خو دوی سره خو د ما د ژوند ډېرې کیسې او خاطرې دي نو طبعا دوی پر موډ کې ما تر یادېږي او دوی ته هم دغسې ده چې دوی هم چې موقع پیدا کړي د ما عزت کوي دا پوښتنه باید ته ما نه وکړې که نه دا خو یو اړخه پوښتنه کوې بل طرف بل کس نه درغږې بل وخت ما ته بیا دا موقع نه پیدا کېږي استاده ځکه اسد لالا نه خو موږ ډارېږو بیا که نه دی خو په غوسه کېږي دی خو امپراتور دی ته تیار ناست دي دلته نو ډاډه یو پښتانه هم ډاډه کوو ننګیال صاحب خو زموږ داسې یو ملګری دی که څه هم عمر کې به کېدی شي ډېر د ده ډېر فرق نه وي خو زموږ داسې مشر دی چې یعنې ما ننګیال صاحب ته ویلي دي چې واقعا ما دنه یو 4-5 داسې خبرې زده کړي دي چې هغه زما د ژوند کې کېدی شي ډېر په درد خوړل شوي یا زه خپلو کشرانو ته هم وایم ما ډېرو لږو خلکو نه چې څه زده کړي ما ننګیال صاحب ته قصه کړې وه چې ما ته مور ډېر شیان ښودلي په کور کې پلار نه مې زده کړي ما خپلې تجربې هغه څه مې زده کړي ننګیال صاحب سره هم شریک کړي ما ننګیال صاحب ته ویلي چې تا نه مې ډېر شیان زده کړي دا حتی دلته مې ویلي یو شی مې سنګروال صاحب نه زده کړی و شهسوار سنګروال چې زمونږ او د ننګیال صاحب ملګری دی استاد دی مشر دی هغه دا اوس چې سپین سهار وویلې چې زه خو داسې زره لیکوال یم او داسې د هغه به ویل چې دا دومره شکست نفسي مه کوئ دا هېڅ خوند نه کوي دا بیخي په هغه کې راځي یو قسم تظاهر کې راځي یا بې خوندي کېږي ته زره لیکوال نه یې ته یو سم لیکوال یې ته ځان ته باید شخصیت قایل شې ته یو څوک یې دا خبرې دي چې د ژوند په ځینو ځایونو کې پکارېږي او موږ خو چون په یو داسې ټولنه کې لوی شوي یو چې همیشه زموږ میلمانه ناست دي تاسې به داسې کوئ میلمنو ته به اوبه داسې اچوئ میلمنو ته به داسې بیا نو په سترګو باندې به موږ څارلو بیا په سترګو به موږ سره خبرې کولې زموږ مشرانو تاسې باور وکړئ اوس هم موږ ډېرو ځایونو کې چې یو ځای کې باید موږ خبرې وکړو چې زما یو استاد و چې هغه به زه د سټیج نه منې کولم او د عکس د چاپ نه به یې منې کولم زه چې اوس هم سټیج ته پورته شم پښې مې رېږدي خبرې نه شم کولی زه ملګرو ته وایم په ناستې خبرې کولی شم خو په ولاړې خبرې نه شم کولی هماغه چې سټیج ته ودرېږم د هغه استاد خبرې مې چې په 1960 کې راته دا درس راکړی و چې ګوره په ژوند کې به ته په سټیج نه درېږې او اخبار کې او مجله کې او په څه شي کې به د عکس نه چاپوې دا نو نه پوهېږم چې هغوی کم وختونو نه هغه سیاستونه کړي وو دا شی په ذهن کې د هغه هم ناست و ما ته هم دا شی انتقال کړ ته باید شاته ناست اوسې ته باید داسې اوس هم چې موږ سټیج ته زه پورته شم هماغه شی رایاد شي چې نه زه خو باید په سټیج خبرې ونه کړم نو زمونږ د کورنیو هغه تربیې چې موږ ته یې راکړې هغه پخوانۍ دغه چې داسې به کوې او داسې به کښېنې او داسې به پاڅېږې یو قسم موږ جرات یې له موږ نه اخیستی دی نو هغه جرات چې بیرته ترمیمېده په هغې کې د ننګیال صاحب یو څه ما چې وویل د سنګروال صاحب یو څه لاس و چې زه بیرته دغه شوم چې نه زمونږ کېدای شي زمونږ دغه مشران ډېر په حقه نه ول زه باید په ټولنه کې څه رقم چا سره کښېنم څومره یعنې موږ تاسې ولیدل ځینې رئیس جمهورانو چې بل سره به یې سر ښکته کړی او ټولو خلکو سپک کړل چې دا سر ستا نه دی دا د افغانستان سر دی دا مثلا د فلاني ملک سر دی دا د فلاني ملک سر دی دې کې باید ته داسې ودرېږې یو ته د فلاني غوندې ملک یو مشر یې ته باید داسې حرکت وکړې دا خبرې دي چې بیرون پکارېږي ټولنه کې او دا زموږ او ستاسې دپاره خصوصا د ځوانې طبقې دپاره زموږ د کشرانو دپاره دا ډېر ضرور دی چې داسې یو دغه وکړو ننګیال صاحب نه چې ما یو شی زده کړی زه به بس کړم خو ننګیال صاحب نه چې ما یوه خبره زده کړې هغه دا چې انسان باید ځان ته د پیغمبرۍ په حد کې قایل نه وي چې زه چې څه شی یم ډېر ښه یم زه ډېر صحیح وایم زه ډېر درست لګیا یم او دا بل چې دی دا غلط لګیا دی دا بالکل
صحیح خبره نه ده. واقعا لکه څومره چې زه خطاوې او سهوې او غلطیانې لرم داسې تم لري، هغه هم لري، کتې لري داسې زم لرم. نو په دې شي باندې باید سړی لږ فکر وکړي. ملګرو استاد خو د مرکې سړی دی، د قلم سړی دی او د خبرې سړی دی، خو دا چې دی سرکار سره ولې نوکري تر اوسه نه کوي او یا دا څه خبره ده؟ استاد نه به د دې پوښتنه وکړو چې د سرکار نوکري ولې نه کوي ته اوس؟ او سرکار ما ته نوکري نه راکوي او نه پوهېږم چې زه چې سرکار په تور لیست کې نیولی یم، په کومه ګناه یې نیولی یم، دا ولکه ما ته پته لګي. خو زه چې ګورم خو مې یو څه کولی شوی، ولې نه؟ خو ما ته خو چا څه نه دي ویلي او زه چاته ولاړ نه یم، زه چاته درېدلی نه یم او سرکار دا لازمه نه ده بللې. بس سرکار بستونه پوره دي. نو دغسې خبره ده. صمیم صاحب خبره نه ده د خوشحال بابا د شعر مثال چې راوړي او هغه یو وخت کې او د صمیم صاحب خو دغه و چې نوکري کا نو کار ګنده کو. ما به یو بل هغه لیکلی و چې په منصب پورې خوشحال خټک نوکر و چې منصب ورځنې لاړه اوس پاچا دی. نو بیا د ما یو دوست دی فاضل صاحب، هغه راغی ما ته ویل چې دا د ناکامۍ او د شکست هغه دی دا خبره ده، نو چې څوک شی په لاس ورنشي طبیعي خبره ده چې هغه به داسې کوي. په هر صورت نو بس سرکار د موږ قصه کې نه دی، سرکار بستونه پوره دي. استاد ستاسو د نوي کتاب په باره کې هم یو څه د استاد د نوي استاد خو تاسې به کتابونه د استاد ټول لوستلي چې تاریخ برخه کې هم کتاب لیکلی دی او سفرنامې خو یې معلومې دي چې نه هېرېدونکي دي، ښه زده کړه ترېنه کالمونه یې هم، ملي هنداره یې هم او دغسې تذکره یې هم لیکلې ده. دا ځل یې ناول لیکلی دی استاد د میوند زمری. نو په دې اړه به استاد خبره وکړي. دا د دې ناول نوم دی د میوند زمری. دا د یو ناقانونه کډوال کیسه ده، خو آخر یې داسې ځای کې پای ته رسېدلی چې هلته د میوند د زمري پارک دی او هلته د میوند د برونزو نه د میوند د زمري مجسمه جوړه ده. نو هلته د هغه کسانو نمونه دي چې هغه د میوند په جنګ کې انګریزانو د لښکرو نه او د انګریزانو د افسرانو نه وژل شوي دي. دا په لندن کې ده. په لندن کې او هلته کتیبې لیکلي دي چې مثلا دا د څنګه مړه شوي دي، په کوم هدف دپاره مړه شوي دي. نو بیا آخر کې دا پای کې دا راځي. نو دا ما ډالۍ کړی او په دې ډالۍ کې مې دا قصه هم لیکلې، دا به دا ډالۍ به هغه ولولي، سپین سهار به ولولي، نو بیا به تاسو ته ټوله پته ولګېږي چې دا ډالۍ کې دي چې له ډاکټر فاروق اعظم کره جلالي صاحب زموږ هر یو مرحوم ننګ یوسفزی صاحب، محمد نظیر بشارت صاحب، مرحوم غلام محمد زرملوال د اوسېدو د ځای ځایګي په پوښتنه ښایي د خپلو خاطرو او یادونو د کتاب پاڼې اړولې، خو د خدای بخښلي زرمروال د پتې له یادون سره یې په سترګو کې د خپلې خاورې او ولس د یوې تاریخي حماسې او عظمت ځلېدا په یو څه جلالي او جذباتي لهجه وویل. د میوند زمري په سیمه کې ما ته د یو زیارمن جنرال او پوځي چارپو احساسات هغسې تاند او څپاند وبرېښېدل لکه د خپل اتل ولس د ملي غرور د راز و رمز رښتینې مفهوم او تصویر ته یې په دغه لنډ یادون کې د بشپړ بیان ژبه ورکړې وي. څېړونکي مؤرخ او علمي شخصیت علي احمد جلالي ته چې د میوند زمري د پله له راښودلو یې دغه اثر بشپړ شو. دا چاته ډېره پته نه وه چې هلته داسې یو پارک دی په کې د میوند زمری دی او هلته دغسې د حماسه هلته خوندي ده. حال دا چې موږ د هغو حماسې هېڅ نه لرو دلته، مګر نوم راپاتې چې میوند جګړه شوې وه داسې وه. بلکل په دې چې کوم یادښت لیکل شوی دی په دې کې دغه زموږ لوری هم غندلی دی چې نه کمال د هغو خلکو کمال هم دغه کړی چې هغو هېڅ دا نه دي ویلي چې دا د غلو سره په جګړه کې یا د داړه سره یا د بلواګرو سره یا د غلیم سره، حتی د غلیم ټکی هم نه دی استعمال کړی. هغو صرف دا لیکلي چې دا د برطانوي تاج په دفاع کې کراون دغسې یو هغه یې لیکلی دی. نو کمال د هغو هم دغه دی چې هغوی د زغم خلک دي، هغوی که نه وي موږ به څومره کنځلې کړې وې چې دا غلو دا بلواګرو دا بانډتانو دا څه وو دا څه. او اهمیت خو یې په دې کې دی چې دا نه یوازې یو تاریخي کیسه په ځان کې رانغاړي بلکې یو هنري اثر په ډول باندې دا خوندي شوې ده او موږ ننګیال صاحب یعنې موږ باید شکر وباسو چې دی ژوندی دی او د دغسې یو اثر ولیکي. بلکل او دا د استاد دا نوی ناول چې دی دا به په دې نږدې راتلونکي کې به چاپ شي په خیر تقریبا 4.5 مخه شاوخوا کېږي او د بشپړېدو ځي ته یې ځای رسولی دی، بس هغه وروستي اصلاحات او دا پکې راولو نور به چاپ ته په خیر استوو. نو سپردم به تو مایه خویش را تو دانه حساب کم و بیش را بس
سپین سهار پوهېږي او د ده نه او تر ټولو مهمه دا ده چې نړیوالو استاد تاریخ هم دغسې خوندي کړی دی یا د فلم په بڼه ډېر کمال یې کړی ولا ما ته خپله چې هلته دوی ګوره اوس دا دوی خپله ماتې دوی ماتې وه مګر دوی خپله ماتې خپله فتحه ګرځولې کمال یې دا کړی که نه دا خو دوی مات شوي هلته په میوند په هغه کې مګر دوی هغه خپله مات هلته خپله فتحه ګرځولې او موږ خپلو فتحو ځپلي یو وژلي یو ټوټې کړي یو نو دغسې اثار ما هدف دا و چې دغسې اثار د خلکو دغه تاریخ بیرته یاده کوي په اصطلاح راژوندي کوي او په یو صحیح سلامت شکل یې چاته سپاري دا کیسه تر اوسه پورې صرف د یوې تاریخي حماسې په حیث باندې د سنې او د میوند د ملالې له هغه نه د کیسې له رویه موږ ته راپاتې دی هغه هم په شفاهي بڼه باندې او غازي محمد ایوب خان ولې که دغسې اثار پرې ولیکل شي نه یوازې به یې یو ادبي او هنري رنګ ورکړی یو ادبي هنري اثر به زیات شوی زموږ تاریخ په یو تاریخ یو لویه پاڼه به خوندي شوي یو لوی باب به خوندي شوی استاد ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحاله شولو چې ستاسو دا خبرې مو اورېدلې ملګرو ډېره زیات ورته تږي ول ملګري تلوسه یې ورته چې د تاسو سره خبرې وکړو په راتلونکي کې به بیا هم موږ او تاسې کینو سره په خیر خبرې به کوو د میوند زمري له چاپ وروسته او 12 ګرامه ماغزه چې دویم ځل چاپ شو بیا به هم په دې باندې خبرې وکړو ملګري به خوند ترېنه واخلي که ملګرو څه پوښتنه له استاد نه لرله په کمنټ کې موږ ته لیکلی شي زه به بیا استاد سره خبره وکړم تر تاسې بیا هرومرو در ورسوم په دې هیله چې مرکه مو خوښه شوې وي او خپل نظرونه هرومرو له موږ سره شریک کړئ ژوند خوشحاله اوسئ مننه